د شپې داستان. د واکمن الله زاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مه شئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. د یو وار بیا مو زه سلمې ورور د ښاغلي نصیر احمد احمدي د رنګه غوږونو تر سرلیک لاندې په زړه پورې ناول چې د جوجو ناول دوهمه برخه یادیږي له یوې بلې برخې سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. هیله ده د داستان د تیرو برخو ملتیا مو کړې وي او د نن شپې داستان تر پایه هم را سره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه را پیلوو. ولوېدم، زنګون مې درد کوي، ټوپ نشم وهلی. پورته ور وخوت. کوټه غټه وه، فرش یې نه درلود. د کوټې منځ هم د بهر غوندې ګلابي رنګ درلود. تواب کېناست. غولی د سپنج غوندې پوست و. شاوخوا یې وکتل. هېڅ هم نه ول، نه بالښت، نه توشکه او نه هم کوم بل څه. یوازې یو رنګ و، ګلابي رنګ. سړی په کوټه کې پر جوړو ګلابي زینو پورته وخوت. بېرته راغی. په لاس کې یې خټین لوښی نیولی و. د تواب اوږه درنه شوه. جوجو وویل: ښه ورته ښکاره شوی یې. دلته تر ټولو عزتمن مېلمه ته په خټینه کاسه کې ډوډۍ ورکوي. د تواب رنګ والوت. جوجو وویل: ما ورخطا کېږه، دا خلک زما غږ نشي اورېدلی. سړی تواب ته مخامخ کېناست. دیوال ته یې تېره چاړه ونیوله. په کاسه کې یې نری ګلابي رنګه ټوټه کېښوده. جوجو وویل: وخوره. تواب یوه وړه ټوټه ورپورته کړه. د رابړ غوندې وه، نه ژوول کېده. خوند یې هم نه و معلوم. جوجو وویل: په زوره یې وخوره. تواب سترګې پټې کړې او ګوله یې تېره کړه. سړي تواب ته کاسه ور بېرته کړه او په خپله پورته وخوت. جوجو وویل: دا قوي خوراک دی، رنګارنګ ویټامینونه او پروتینونه لري. دوی د همدې خوړو ذخیرې لري، خو نازولو میلمنو ته یې له دیوالونو تازه راپرې کوي او که کاسه تشه نه کړي د کور به توهین دی. تواب یوه بله وړه ټوټه ور واخیسته. بوی یې کړه او خولې ته یې واچوله. بېرته یې تو کړه. جوجو وویل: نخرې مه کوه، خو نه ژوول کېږي. سړی بېرته راښکته شو. جوجو پر کاسه لاس تېر کړ او کاسه تشه شوه. سړي کاسې ته وکتل. بېرته یې دیوال ته چاړه ونیوله. د تواب تندی تریو شو. نه! یو دم چغې شوې. سړی په بیړه له کوټې د باندې ووت. تواب کړکۍ ته ودرېد. پر تورو ډبرو یوه ماشومه پرته وه. کوچنۍ ته نږدې ناستې ښځې تیرې کوکې وهلې. د کورونو ګلابي رنګه دروازې خلاصې شوې. خلک ورغلل. تر ښځې او ماشومې راتاو شول. جوجو وویل: هغه مرغۍ وینې؟ تواب مخامخ وکتل. کومه؟ هغه د کور په سر. تواب سترګې پورته کړې. په خوند یې وویل: دا خو کنري ده. دلته کنریانې هم شته، خو زموږ تر کنریانو ډېره ښکلې ده. بڼه کې اوه رنګه لري. جوجو وویل:
هغه نجلۍ مړه ده، همدې ښکلې مرغۍ وچیچله. د تواب سترګې رډې راوختې. جوجو کړکۍ پورې کړه. ویې ویل دلته به ډېر پام کوي، هر څه ته په شک ګوره. سړی ناوخته شو. تواب د باندې ووت. مرغۍ نه وه. ډله نجونو مړه نجلۍ ورپورته کړه. ښځې او نارینه له کلي ووتل. د نجلۍ جسد یې پر توره هواره ډبره ایښی و. څو کسانو شاوخوا وړې تیږې پر بل مخ اړولې. تواب نږدې ورغی. خلکو تر اړولو تیږو لاندې پرتې وړې حشرې راټولولې. هرې حشرې سره رڼا کوله. خلطه له حشرو ډکه شوه. د ښځو او نارینه‌وو ډله شاته ودرېده. یو سړی پرتې نجلۍ ته ورغی. خوله یې پورته ونیوله او چغه یې کړه. روح یې په خاورینه سیاره کې. خلطه یې نجلۍ ته نږدې پر تیږه وویشته. خلطه یې اور واخیست او جسد په سرو لمبو کې پټ شو. خلکو په ګډه نارې کړې. روح یې په خاورینه سیاره کې، روح یې په خاورینه سیاره کې. اور لنډ و، خو د جسد پر ځای یوازې ایرې پاتې شوې. تواب ورو وویل دوی د څه عبادت کوي؟ جوجو وویل د خاورې. غلی شو او زیاته یې کړه دلته رنګارنګه دیان دي، خپله به یې ووینې. درځه له کوربه مننه ونه کم. هسې مې هوښیار ګڼلې. د مننې ځای وپېژنه. په غم کې مننه ښه نه ښکاري. خپل غم ته یې پرېږده. تواب په تورو ډبرو کې روان شو. ځای ځای به د طلا پر یوې نرۍ ټوټه وخوت. تواب وویل دلته خاوره نشته. شته، خلکو ته وګوره. تواب شاته وکتل. خلک په تورو ډبرو کې ولاړ وو. تواب وویل کومه ده؟ نشته. ولې؟ د نارینه‌وو په ملاو پسې تړلې وړې خلطې نه وینې؟ هغه له خاورو ډکې دي. تواب ودرېد. جوجو وویل دلته خاوره هومره ارزښت لري لکه په ځمکه کې طلا. ځه نو مه درېږه. تواب حرکت وکړ. جوجو وویل دلته ټوله راکړه ورکړه په خاوره ده. معنا خاورې پیسې دي. خاوره په سخته موندل کېږي. دا کورونه له تورو ډبرو نه راوځي، خاوره غواړي. دا خلک په تورو ډبرو کې 1 متر کنده وکیني، خاوره پکې واچوي او د کور تخم پکې کېږدي. تخم په لنډ وخت کې ریښې وکړي. ریښې یې قوي دي، سمې خولې لري. په لنډه موده کې لاندې تر ډبرو ووځي. خو څومره چې خاوره ډیره وي، کور هم لوی راځي. دلته هغه څوک ډیر شتمن دی چې ډیره خاوره ولري. جوجو غلی شو. تواب وویل ښه نو اوس چیرې ځو؟ جوجو وویل په توره سیاره کې هوایي سوله نشي راوستلی. اول دې باید وګرځوم، بلد دې کم، وروسته به تصمیم نیسو چې څه وکړو. تواب روان و. جوجو وویل که دروند یم له اوږې دې پورته کېږم. تواب وویل نه، ستړیا نه احساسوم، د یوې چرګې وزن هم نه لري. تواب مخکې روان و. غرونه، درې، هواره، دا ټول یوازې تورې ډبرې وې. ځای ځای به یوه طلایي وړه غونډۍ په مخه ورغله. یو ځای یې د جوجو په غوښتنه لاره کږه کړه. له یوې تیږې راوتلو ژړو ټینګو اوبو ته ودرېد. جوجو وویل هله نو ته باید پر همدې اوبو خپل لاسونه لاندې کړې. اوږه یې سپکه شوه. توره ډبره سپینې رڼا ونیوله. جوجو پر تیږه ناست و. جوجو وویل
مخکې یوه پراخه دره ده، ته باید پر همدې اوبو لاس، غاړه یا مخ لوند کړې. د همدې په مرسته به له چیچونکو مرغانو خوندي یې. تواب کېناست. په ژړو سرېښناکو اوبو کې یې ګوته ننایسته. ګوته یې پوزې ته ورنږدې کړه. یق یې کړل. دا دره له زهري مرغانو ډکه ده. که یې مښوکه در ورسېده چیچي دي. دوی له همدې بویه کرکه لري، نه درته راځي. دا بوی په دې ارزي چې له مرګه بد شي. تواب کیڼ لاس په اوبو کې ننایست. په دره کې مخکې لاړ. ځای ځای به له تورو ډبرو ښکلی رنګه مرغه راوالوت. تواب ته به نږدې ورغی او په هوا کې به یې کرغه کړه. بېرته به تاو شو. دی همداسې په دره کې پورته ته. یو ځای ودرېد. په خوند یې وویل: واه ونه! د لویې ونې خواته یې ګړندي ګامونه واخیستل. جوجو وویل: ډېر مه ورنږدې کېږه، وژنې دي. تواب ودرېد. څوک؟ ها ساتونکي یې نه وینې؟ تواب مخامخ وکتل. د ونې تنې ته یو سړی ناست و او نیزه یې درلوده. سړي سپین تیره غوږونه لرل. جوجو وویل: 20 متره نږدې ورتلای شي. تواب ورغی. د په خپل وطن کې دومره لویه ونه نه وه لیدلې. ونې خړې پاڼې درلودې. هره پاڼه یې 2.5 مترو ته رسېدله. جوجو وویل: دا خلک له همدې پاڼو کمیسونه ګڼي. دا ونې ژر لویېږي خو ډېرې قیمته دي. کرل یې ډېره خاوره غواړي. په همدې خاطر یې پیره ورباندې درولي. نو دلته غلا هم شته؟ جوجو وویل: ما خو په کابل کې درته وویل چې د دې مخلوق ډېر خویونه تاسو ته ورته دي. مخکې درځه. تواب مخکې لاړ. یو ځای تکه سره ونه په مخه ورغله. جوجو وویل: ښځې بیا له دې سرو پاڼو کمیسونه ګنډي. وروسته څو نورې خړې او سرې ونې ښکاره شوې. یوې ونې هم سیوری نه درلود. په شمال او جنوب کې 2 لمرونه ول. سیوری به له کومه کېده؟ یو ځای تکه توره ونه ولاړه وه. تواب نږدې ورغی. له ګڼو تورو پاڼو د موږکانو د چنګېدا غوندې نري غږونه راوتل. جوجو وویل: دا یې نو بیا تر ټولو قیمتي ونه ده. نږدې ورشه. تواب ورغی. ونې د توت د ونې غوندې پاڼې درلودې خو رنګ یې بدل و. تک تور. دا ونه 4 سپین غوږو ساتله. تواب وویل: دا آوازونه د څه دي؟ د جوجو غږ یې واورېد. شکر سترګې لري. تواب د ونې خواته 3 ګامه واخیستل خو په 4م ګام ودرېد. یو نیزه لرونکی سړی له ډبرې پورته شوی و. تواب له هماغه ځایه ونې ته وکتل. په څانګو کې کربوړو ته ورته کوچني ژوندي موجودات راځړېدل. لکۍ یې ښورېدلې، پښې یې وهلې او چونګا یې خته. جوجو وویل: دا میوه تر اوسه لا په غوره کې ده. وروسته ستاسو په حساب هر موجود تر 7 کیلو پورې رسیږي. معنا 1 من. دا په دې سیاره کې تر ټولو قیمتي خواړه دي. غریب مخلوق یې نشي خوړلی. تواب مخکې لاړ. له تورو ډبرو راوتلې چینې ته ودرېد. رڼې اوبه یې وڅښلې. لیرې د غره په لمنه کې ګڼ مختلف رنګونه ښکارېدل. جوجو وویل: ښار دی، دلته رنګ نه دی معلوم. د کورونو او دکانونو لپاره هر رنګ کرلی شي. تواب وویل: ډېر لرې دی. ستاسو په حساب 2 ساعته پلی مزل غواړي. تواب حرکت وکړ.
2 ساعته وروسته د ښار لوی تک تور دیوال ته ودرېد. دیوال ته یې لاس ور د رابړ غوندې و. ځای ځای اخیستل شوي ژور ځایونه پکې ښکارېدل. یو غږ راغی. تواب پورته وکتل. پر دیوال ولاړ نیزه لرونکي سړي د لاس په اشاره وکړ چې له دیواله لرې ودرېږه. جوجو وویل پر دې دیوالونو ډېر پام کېږي، ګڼ ساتونکي لري، خو بیا یې هم ځینې ځایونه په پټه ترې پرې شوي دي. ځینې غریب خلک موقع ته ګوري. کله چې د دیوال پر سر ولاړ عسکر بلې خواته مخ واړوي، دوی په بیړه دیوال ته کوچنی چاقو ونیسي، نرۍ تراړه ترې رابېله کړي او خولې ته یې واچوي. خو همدلته یې نه ږدوي، د نورو ورپام کېږي. پټه خوله لرې لاړ شي او هلته یې ژوي. تواب په تکه توره لویه دروازه ښار ته ورننوت. همالته نږدې یې 2 نیزه لرونکو کسانو غوږونه واړول. بوی یې کړل. تواب په ګڼه ګوڼه کې مخکې لاړ. هر کور او هر دکان پر 1 متر ګرده پایه ولاړ و. ځینې کوڅې هم رنګه ښکارېدې. څنګ په څنګ کرل شوې ونې یې پایو ته نه وې پرېښي، همداسې یې هوارې اخیستې وې. ګڼه ګوڼه وه. ټول ښایسته انسانان ګرځېدل. لوړې ونې، غټې تورې سترګې او صاف سپین پوستکي. نارینه وو خړ کمیسونه لرل او ښځو سره. د هر یوه پر ملا پورې له خاورو ډکه وړه خلطه راځړېدله. ټولو سپین غوږونه لرل. ځای ځای به سپر په مخه ورغلل. تر آسونو یو څه لوی حیوانات کرار تلل. د باز غوندې مښوکې یې درلودې او له مښوکو یې رڼې لاړې څڅېدلې. یو ځای قصابې وه. یوه سړي له 1 منه کربوړي ته ورته موجود په ژوندوني پوستکی ایست. کربوړی د موږک غوندې چوڼېده. جوجو وویل دا د هماغې تورې ونې پخه شوې میوه ده. تواب مخکې لاړ. یوې ښکلې پیغلې پر سیخ ژوندي چینجي پیل. یو ځای پر یوه هوار، پاک او شنه میدان ګڼې ښځې او نارینه ستونې ستخ پراته وو. یو ځل به یې په پروتو پښې ودربولې، چغې به یې کړې او بیرته به کرار شول. جوجو وویل دوی ته شمالي لمر مقدس ښکاري، په پروتو عبادت کوي، په پرېوتو عبادت کوي. له یوې چهار دیوالې نارې راتلې. تواب نږدې ورغی. په سرو زینو کې سلګونه ناستو کسانو لاندې تک تور تش میدان ته کتل. 2 کسانو یو لاس تړلی ځوان راوست. د ځوان غوږونه تک تور ول. یوه تر زنې ونیو او بل یې پر غاړه چاړه ورتېره کړه. ناستو سلګونه سپین غوږو یو ځای چغې کړې. اروا یې په مرغانو کې. تواب وویل چیچونکي مرغان یادوي؟ هو، دوی باور لري چې د تورغوږو ارواوې به د چیچونکو مرغانو دنیا ته ورځي. 1 نه 2 نه 3 نه زرګونه مرغان به پر تورغوږو تر ابده مښوکې لګوي. تواب بیرته د باندې ووت. ډله خلکو په کټاره کې نیولې ځای ته خاورې وراچولې. جوجو وویل په همدې ځای کې د دوی د یوه روحاني مشر مړی وسوځاوه. سپین غوږي دې ځای ته ډېر احترام لري. هر یو تر خپله وسه خاوره وراچوي. خاورې د دې خلکو د مشر کور ته وربلل کېږي. غلی شو. ویې ویل د سپین غوږو د مشر ځای وینې؟ هغه تر ټولو لوړ ځای ښیم. تواب پورته وکتل. پر توره غونډۍ ښکلی تک سپین لوی کور ښکارېده. تواب وویل نږدې نه ورځو؟ نه، 3 دیواله ترې راتاو دي، ګڼ ساتونکي لري. اول دیوال ته دې په 100 مترۍ کې لا نه ور پرېږدي. سپین کور معنا د تقدس او عزت علامه. دلته یوازې مشر د سپین کور د کرلو حق لري. پوهېږې دا کور ډېر قوي جوړ شوی.
ځکه په کرلو کې له ډېرې خاورې استفاده شوې. 5 6 او یا 7 ټنه، نه پوهېږم، یا تر دې هم ډېره، خو ریښې یې دومره پیاوړې دي چې یوې پایې 10 کوټې او 2 لوی هالونه تکیه کړي دي. زه ورغلی یم. هر حال یې تر 20 مترونو هم لوی دی. کوټې او هالونه یې هم تک سپین رنګ لري. د یوه هال په دیوالونو کې 4 لیوانو ته ورته ژوندي موجودات نیولي دي. تلای نه شي، خو سمې سترګې رغړوي. ژوندي دي، خوراک کوي، خو لوی کمال یې دا دی چې سندرې وایي. یو دم غږونه غلي شول. ټول خلک پړ مخې پرېوتل. جوجو په بیړه وویل: اوږد وغځېږه. تواب حیران ولاړ و. په اوږه یې کلکه چونډۍ ور ولګېده. جوجو وویل: وژنې دې پرېوځه. زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم دومره وه او په همدې ځای رانغاړو. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د نوموړي داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان.